ګل رخسار چې یو ډیره مشهوره سندرغاړې ده او ډیر مینوال هم دي د هغې ته خپل خاوند ولې طلاق ورکو. دوستانو په دې خبر باندې ډیر زیات خلک خپه هم وو ځکه چې ګل رخسار او د هغې خاوند چې و حضرت ګل د دوی دواړو خپل منځ کې ډیره زیاته مینه هم وه او دوی ډیره ښایسته او یو ښه جوړه بلل کېدله. خو اوس مهال تازه ترین خبرونه چې هغې ته خپل خاوند طلاق ورکړی، خو د طلاق وجه معلومه شوله ځکه چې که تاسو ته معلومه وي څه موده وړاندې چې کله دې ته طلاق ورکولو نو دغه خاوند یې چې د یو ویډیو یو آډیو کلیپ ریکارډ کړی. په هغه آډیو کلیپ کې د ټولې دا خبرې کړې وې چې ګل رخسار ته ویل چې ته زما خورې او دین په دنیا مې خورې او زما ستا د نن نه پس داسې رشته نشته. او بیا ورته دا هم ویلي چې ما ته طلاق درکړو، یعنې 3 طلاق یې هم ورکړي وو. خیر هغه خو خپل خاوند چې کله طلاق کړله نو بیا دا هم ډېره خفه وه، ډېر د خفګان او د مصیبت پوسټونه به یې کول او د خفګان ټپې به یې هم ویلې. خو اوس داسې ښکاري چې ګل رخسار یا خو بل واده کړی دی او یا په بل څه باندې مشغوله ده، ډېره زیاته خوشحاله ده. خو که تاسو وګورئ نو تر اوسه پورې د دې خاوند حضرت ګل چې دی هغه مکمل د میډیا نه غیب شوی دی، یعنې هغه بالکل ځان یې خوا کړی دی یا د هغه کیریر ختم شوی، ځکه چې د دې خلکو خو دا کار روزګار و چې بس په ښځو باندې پیسې ګټي، یعنې ښځې به یې سندرې ویلې او دا بس هغې ته ناست و، د هغه پیسې هغه ګټه وټه به ده هم خوړله. خو چې کله یې ښځې ته طلاق ورکړو نو بیا د دغه کاروبار هم بند شو. او بل خبر پکې داسې هم راځي چې د یو بلې جینۍ سره لین دین نو بیا د هغې نه پس چېرته هغې جینۍ سره واده کړی دی. نو دوستانو ګل رخسار اگر که یو سندرغاړی و خو ظلم ورسره شوی و، زیاتی ورسره شوی و، ځکه چې هغه هم زړه لري، انسان د بچي هم او دې ظالم ورته طلاق ورکو. هغه اوس هم داسې ویل کېږي چې هغې لا واده نه دی کړی. نو په هر چا، په هر پښتون، په هر مسلمان باندې خفګان پکار وي. طلاق یو داسې نوم دی چې هغه کله هم د ښځې او د خاوند ترمنځ وشي نو دا ښکاره خبره ده چې یو هم خوشحاله نه وي، خو هغه ټایم کې د جلدبازۍ فیصله وشي او دغه فیصله چې دا بیا د ښځې او د خاوند دواړو دپاره د مصیبت او د خفګان نه ډکوي.